الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. دا غي کوم راده ده، دا کوم راده دا ورونه دي چې په دې لای کې ماشاءالله الحمدلله في كل حال ذلیله دي. ما شاء الله الحمد لله پاکستان غنیمتونه دي ما شاء الله چې مکمل پستا فتح شوله همدرده عروضه لا 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 همدرده ما شاء الله الحمد لله پستا فتح شوله مکمل بختا فتح شوله الحمد لله صحیح دی الحمد لله. دا د ملیشې پستا دی پوه شولې چې مجاهدین اوس غنیمتونه ټولوي الحمد لله پستا فتح شوله او ورونه لګېدلي دي پوه شولې هلته دې زغ دی یو هلته ډبه یې وړه همدرده دا کې توپک شته خو نه یرخلي ماڅه همدرده ارڅه ډبې یې وړه ورې بېل خو ارڅه يا عمره دا د شهداو انتقام دی ښه ان شاء الله الرحمن دا موږ اخلو دا د شهداو انتقام دی عمره دا د شهداو انتقام دی ښه دا دی بیا په افغانستان ته په چپه سترګه وګوره ته بیا افغانستان ته په چپه سترګه وګورې. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د رد ظلم عملیاتو له وروستي جزئیاتو سره ستاسې په درانه چوپړ کې یو. نن ورځ افغان امنیتي ځواکونو یو ځل بیا د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې پراخ عملیات پیل کړي دي. دغه عملیات د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په مختلفو ولایتونو کې ترسره شوي دي چې همدا اوس خبر راورسېد د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې عملیات پیل کړي دي. په دغه سیمه کې د پاکستاني پوځي رژیم شته پوسته چې د انزلکي په نوم باندې یادېدله په بشپړ ډول باندې نړول شوې ده او دغلته شته تجهیزات د افغان امنیتي ځواکونو لاسته غورځېدلي دي. همدا شان په خوست ولایت کې هم په ځینو سیمو کې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې عملیات پیل شوي دي. ویل کېږي چې د علي شیرو دریزیو او همدا شان په ځاځي میدان ولسوالۍ کې دغه عملیات پیل شوي دي او تر اوسه پورې دغه عملیات جریان لري. همدا شان د تورخم په سیمه کې هم د پاکستان شته کمیساري چې هلته موجوده وه په بشپړ ډول باندې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په نښه شوې ده او دغه کمیساري په بشپړ ډول باندې له منځه تللې ده. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه راغلي دي ویل کېږي چې په دغه عملیاتو کې له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستل شوی دی. نن ورځ بیا د افغانستان دفاع وزارت ویل چې تر اوسه پورې چې دغه عملیات پیل شوي دي د پاکستان د پوځي رژیم 110 عسکر وژل شوي دي او همداشان 8 نورې سخت ټپیان شوي دي. دا عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې څو ورځې وړاندې د روژې مبارکې میاشتې په شروع کېدو سره پاکستاني پوځي رژیم په افغانستان باندې هوایي بریدونه ترسره کړل چې زموږ ډیری هیوادوالو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړه او شهیدان شول. په دغه هوایي بریدونو کې د ننګرهار بیسود ولسوالۍ شامله وه چې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري دغلته د ملکي وګړو کورونه په نښه کړل او تقریبا په یو کور کې 18 ماشومان او ښځې شهیدان کړل. همداشان په پکتیا ولایت کې بیا د پاکستاني پوځي رژیم له لوري دغلته یوه مدرسه په نښه شوه چې هغه مدرسه په کامل ډول باندې نړول شوې وه او له نیکه مرغه چې په دغه مدرسه کې څوک ژوبل شوي نه وو. له دې وروسته د افغانستان اسلامي امارت وویل چې موږ به د دغې عملیاتو او د دغې هوایي بمباریو ډېر زر ځواب ورکړو او پر وخت باندې به د دغه عملیاتو ځواب ورکړو. هغه و چې څو ورځې وړاندې د جمعې په شپه باندې 8 بجې د خالد بن ولید قل اردو د بیان له لوري رسما اعلان وشو چې موږ غواړو د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې د رد ظلم په نوم باندې عملیات پیل کړو او همدغه و چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په مختلفو ځایونو کې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې عملیات ترسره شو چې د دې په غبرګون کې پاکستانیانو یو ځل بیا د
جنگي تیارو څخه کار واخیسته او د افغانستان په ځینې سیمو باندې د بمبار کولو هڅه وکړله. همغه چې د افغانستان اسلامي امارت مجبور شو چې د بي پیلوټه الوتکو څخه کار واخلي او تر څو پورې د دغه بمباریو ځواب ورکړي. په دغه بمباریو کې د پاکستان اسلام آباد د لومړي ځل لپاره د پاکستان د جوړېدو په تاریخ کې په نښه شوی دی چې هلته درانه تلفات اوښتي دي. د دې ترڅنګ په بنو، پېښور، پښتونخوا، په وزیرستان، په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځونو کیمپونه په نښه شوي دي چې هغلته پاکستاني موجود پوځونه ټول وژل شوي دي او شته مهمات هم تر ډیره پورې ویجاړ شوي دي. پاکستاني پوځیان او همداشان د پاکستان ولس د دې عملیاتو څخه وروسته ډیر ویریدلي او د بیړنی حالت اعلان کړ او تر اوسه پورې د پاکستاني پوځیانو له لوري خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پورې په ازادانه شکل باندې د ښار په منځ کې تګ راتګ وکړي. له دې وروسته ځینو هیوادونو وغوښتل چې د دغې ستونزې د حل لپاره مټې راونغاړي او راشي تر څو پورې دغه ستونزه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته شوې ده د هغې لپاره د مذاکراتو یو ټیم غوره کړي او دغه ستونزې د سوله ییزې لارې حل کړي. خو تر اوسه پورې داسې کوم هیواد پیدا شوی نه ده چې د دغه ستونزو د حل لپاره عملاً ګام واخلي. یوازینی هیواد چې ایران و چې هغوی د دغې پیښې د حل لپاره وړاندیز کړی تر څو پورې دغه ستونزې او مشکلات چې په سیمه کې رامنځته شوي دي یوې حل لارې ته ورسیږي. تېره ورځ د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد خبري کانفرانس درلوده چې هغه په دې خبري کانفرانس کې وویل چې موږ هیڅکله د دې طرفدار نه یو چې له چا سره شخړې رامنځته کړو. که څوک وغواړي چې زموږ پر وړاندې باندې اقدامات ترسره کړي نو ورته عمل سره به مخامخ شي. ذبیح الله مجاهد په دې خبري کانفرانس کې دا هم وویل که چېرته پاکستان وغواړي چې د افغانستان عرضي تمامیت وننګوي او د افغانستان ولس پر وړاندې باندې عملیات ترسره کړي او دلته ملکي وګړي په شهادت باندې ورسوي نو موږ به ورته عمل ترسره کړو. موږ کولی شو چې د پاکستان پلازمینه او همداشان مهم ښارونه یې په نښه کړو چې دا خبره د ذبیح الله مجاهد ثابته هم شوه او دغه ډول عملا د پاکستان په خاوره کې ترسره شو. پاکستان تمه نه درلودله چې افغانستان دې وکړی شي د پاکستان په مهمو ښارونو کې دغه ډول عملیات ترسره کړي.